نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا دوهمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې فروج او اسحاق د سمندر پر غاړه باندې ناست وه. شپه پر تېره سول او کله چې لمر راوختی نو یو خبر ورته راغلی. هغه دا چې د بندق د کښتۍ یوه ټوټه لرګی پیدا سو. دا خبر ورکړل سو چې د بندق کښتۍ د سخت طوفان پر مهال ویجاړه سوې ده او هیڅ اثر د هغو کسانو چې پکښې سپاره وه نه دی پاته سوی. کله چې دا خبر ماشومانو واورېدی د دوی پر څهرو ژور غم خپور سو. هماغس ناست پاته سوله، حیران، غلي، نه پوهېدل چې څه وکړي، نه پوهېدل خپلې مور ته به څه وایي، پلار ته به څه وایي. شپه راغله او دوی دواړه همداسې غلي ناست وه. یوه کلمه یې هم نه وویله او ماښام سو. دواړه وروڼه ورو او غمجن د خپل کور پر لور روان سوله، داسې چې زړونه یې غوښتل لاره لا اوږده سي تر څو ناوړه خبر تر ډېره وځنډوي. خو برعکس ورته داسې معلومېده لکه فاصله چې وار په وار لنډېږي تر دې چې ځانونه یې د کور مخې ته ورسوله. کله چې کور ته ننوتل مور یې ورته ویل، ستاسې ورور چیرې دی؟ خضر چیرې دی؟ هغوی چوپ پاته سول. مور یې بیا پوښتنه وکړه خو دوی لا هم چوپ وه. عروج غوښتل خبرې وکړي خو اسحاق ورڅخه مخکې سو. ویې ویل، لا تر اوسه هېڅ خبر نسته مورې. مور یې یو ځل بیا د زوی د نوم په یادولو ژړا پیل کړه. ورځې یوه په بله پسې تېرېدلې او مور ورو ورو احساس کړه چې نور هیله نسته، ځکه چې پوه سوه چې زوی یې د بندق سره تل سمندر ته وتی او اوس چې بندق د خپلو کسانو سره په طوفان کې ورک سوی و نو زوی به یې هم ورسره له منځه تللی وي. نو هغې د زړه درد خدای ته وسپارئ او ویې ویل، ما خپل زوی الله ته وسپارئ، الله ډېر مهربان او خبیر دی. ورځې تېرېدې، میاشتې او کلونه تېر سول. خضر په دوامداره توګه تمرین کاوه او د مهارت کچه یې ورځ تر بلې لوړېدله، تر دې چې د بحر د غلو څخه سو پر هرې کښتۍ به یې برید کاوه. مسلمان و که غیر مسلمان فرق یې نه کاوه، ځکه اوس یې د غلو طبیعت خپل کړی و. یوازنی توپیر یې دا و چې خضر به د نورو سره شراب نه څښل، بله دا چې مسلمانانو ته به یې ډېر زیان نه رساوه. د امکان تر حده به یې کوښښ کاوه چې د هغو سره جګړه ونه کړي، یوازې به یې غنیمتونه راټولوله. یو ورځ چې کله د غلو کښتۍ بېرته خپل اصلي بندر ته یعنې جینوا ته چې د ایټالیا یو مشهور ساحلي ښار دی روانه سوله، خضر پرېکړه وکړه چې بېرته به له دوی سره کښتۍ ته نه ځي. کله چې ښار ته کښته سو په بازار کې ګرځېدی. ناڅاپه یې یوه نجلۍ ولیدله چې د خپل پلار په دوکان کې له وړۍ څخه تار جوړوي. دې منظرې یې پام ځان ته واړوی. خضر د خپلو جامو او بڼې څخه پیژندل کېدی چې د سمندر غل دی، نو ځکه خلک ترې وېرېدله. درناوی یې کاوه او ګڼ شمېر یې ورته د هیلو په سترګو کتله، ځکه چې سمندري غله د دوی په نظر اتلان وه، داسې کسان چې د خپلو خلکو لپاره غنیمتونه راوړي. او لکه څنګه چې ټاکل سوی وه په همدې وخت کې د غلو کښتۍ له ښار څخه ولاړه. خو خضر له هغوی سره نه ولاړی، ځکه هوډ یې کړی و چې نور به غلا نه کوي او همدلته به د نوي ژوند د پیل په هیله د جنوا په ښار کې پاته سي. خضر دوکاندار سړي ته ولاړی او ورته یې وویل چې غواړي ورسره کار وکړي او هغه ته یې په ایټالوي ژبه خبرې وکړې، کومه ژبه چې خضر ښه زده کړې وه او پوره مهارت یې پکښې موندلی و. نو هغه ورته ویل، ماښام مو نیکمرغه ښاغلیه. هغه کس چې یو زوړ سړی و ورته ځواب ورکړ، ښه راغلې زویه. نجلۍ راپورته سوه او ورته یې وویل، ښه راغلې سمندري سړیه، ته غواړې دا رانیسې که دا او یا که دا؟ او هغې ډېر اوبدل سوي توکي ورته وړاندې کړل. خضر وویل، په حقیقت کې زه د دې ښار نه یم او دلته د کار لټون کوم. د نجلۍ څهره وروسته له هغه چې خوشحاله ښکارېده بدله سوله. ویې ویل، دلته ستا لپاره کوم کار نسته او هغه یې پرېښودی. خو هغه زاړه سړي ورباندې غږ وکړ او ویې ویل، زویه هم څه ته څه وایې؟ که زموږ سره د بار وړونکي په توګه کار وکړې، زه اوس زوړ سوی یم او درانه پیټې نسم پورته کولی، نو زه غواړم ته زموږ سره د بار وړونکي په توګه کار وکړې.
او انجیلا سره مرسته وکړي ځکه هغه دا ټول کارونه یوازې نسي کولای. خضر وویل او انجیلا ښه نوم دی. زاړه سړي ورته وویل ته غواړې کار وکړې که زما د لور نوم دې خوښ سو؟ خضر وخندل او ویې ویل نه زه دواړه غواړم، هم کار کول او هم مې نوم خوښ سو. بوډا سړي ورته وویل ښکاري چې ته ایټالوی نه یې. خضر وویل داسې ولې وایې؟ بوډا ورته وویل ستا وینه ښکاري د ختیځ علاقې څخه ده. خضر ورته وویل بالکل نه، زه ایټالوی یم، پلار مې ایټالوی دی او مور مې د پاریس ده. بوډا وخندل او ویې ویل نو ځکه ستا وینه ختیځه ښکاري. ښه نو ستا نوم څه دی؟ هلک وویل زما نوم روبرت دی. بوډا ورته وویل ښایسته نوم دی، ستا سره ښه ښایي ای پردیه. روبرت هم ورته وویل او ته ای بوډا ستا نوم څه دی؟ بوډا ورته وویل زما نوم ولیم دی. روبرت یعنی خضر وخندل او ویې ویل دا هم یو ښه نوم دی ای بوډا. بوډا وخندل او ویې ویل ته به دلته زما ځای ونیسې، زه نور نسم کولی چې د خلکو سره راشه درشه وکم، دا خلک ډېر احمقان دي. په همدې وخت کې انجیلا روبرت ته داسې کتل لکه په سترګو کې چې یې زهر وي. روبرت هم ولیده نو یې وویل زه د تاسو څخه مننه کوم ښاغلیه چې پر ما مو باور وکړ، خو داسې ښکاري چې انجیلا لږ خواشینې ده. بوډا وخندل او ویې ویل پرېږده هغه خو هېڅوک نه خوښوي. راځه تر څو د کار اصول درته وښیم، ځکه زه نه غواړم چې ته هره ورځ زما سرخوږی جوړ سې. زه به تا له هر څه خبر کړم، له هغه وخت راهیسې چې موږ ته وړۍ راځي تر هغو چې تجار دا وړۍ ختیځ ته وړي. بوډا تاجر چې د دغه کوچني ورکشاپ خاوند و روبرت د ځانه سره بوتلی او هر څه یې وروښودل، له کومه ځایه چې وړۍ راځي، له کومو تجارانو سره معامله کوي، څوک یې منبع ده، څوک یې عرضه کوونکي دي او نور ټول تفصیلات. روبرت حیران و چې دا بوډا څومره پرې باور لري، تر دې چې د خپل کاروبار ټول رازونه یې ورسره شریک کړل. په دې وخت کې روبرت ته ډېرې پوښتنې او شکونه په ذهن کې تېرېدله، تر دې چې یو ورځ د کار د پای ته رسېدو وروسته بوډا پرې غږ وکړ د دې لپاره چې ورسره وغږېږي. ورونو اوس به د خضر هغه نورو ورونو ته ورسو چې هغوی په کوم حالت کې وه او د مور یې څنګه حالت و. درې واړه ورونه لویان سوه او هر یو یې په بېلابېل لور کې د ژوند لاره خپله کړه. اسحاق خو د سمندر او کښتۍ سره مینه نه درلودله، خو عروج بیا د خپل کشر ورور په څېر پر سمندر مین و او پکښې استاد سو. هغه په سوداګرۍ لاس پورې کړ او د سوداګرو ترمنځ یې نوم پیدا کړ. مشر ورور یې کرنیز کار غوره کړ او تر ټولو کشر د کښتۍ او بېړۍ چلولو هنر زده کړ. روبرت یعنې خضر د زاړه سړي ولیم خواته راغی. زوړ سړي ورته وویل ته به خامخا دا سوچ کوې چې ولې مې پر تا دومره باور وکړ او خپل ټول کارونه مې درته وسپارله. روبرت ورته وویل رښتیا هم هو، دا پوښتنه مې په زړه کې ګرځېدله. ولیم وویل ځکه چې ته پردی یې او زه هم پردی وم، که تا بل چا ته مراجعه کړې وای نو هیڅ به یې درسره منلي نه وای، دا ښار پردیو ته ځای نه ورکوي. روبرت پوښتنه وکړه خو تا بیا دلته څنګه پیل وکړ؟ ولیم ځواب ورکړ ویل زه ستا په څېر یو پردی وم، خو نصیب مې ښه و، تا چې د کار غوښتنه وکړه نو زه پوه شوم چې ته غریب یې او د دې ښار خلک هېڅکله داسې کار نه غواړي لکه تا چې وغوښتی. روبرت ورته وویل نو ستا نصیب څنګه و؟ بوډا سړي یوه ژوره ساه واخیسته او ویې ویل زویه دا یو داسې راز دی چې ما هېڅکله هېڅ چاته نه دی ویلی، خو اوس مې احساس دی چې د عمر وروستۍ شېبې مې رانږدې سوي دي او غواړم دا راز له یو چا سره شریک کړم. روبرت حیران سو، بیا یې کرار پوښتنه وکړه ستا لور هم د دې راز څخه خبره نه ده؟ بوډا ځواب ورکړ نه، انجیلا هېڅ نه پوهېږي. روبرت لږ ورنږدې سو، ویې ویل نو دا راز څه دی؟ بوډا ژور فکر وکړ او کرار یې وویل زویه دا راز دا دی چې زه یهودی یم، زه دې هېواد ته پټ ښاغلی یم او خپل دین مې پټ ساتلی دی، ځکه که خلک پوه سي یا به مې ووژني یا به مې عیسوي کړي. ورونو دا به په وروسته کې درته معلومه سي چې د هسپانیې باچا او د هغه میرمن ایزابیله دوی په مسلمانانو او یهودیانو باندې په زوره د عیسویت دین خپلاوه. نو دلته هم ده وویل که چیرې زه خپل دین ښکاره کړم یا به مې هغوی ووژني او یا به مې عیسوي کړي. ما هم ستا په څېر ډېره خواري وکړه، ښار په ښار کوڅه په کوڅه وګرځېدمه، کار مې لټاوه تر څو چې یو عیسوي سړي سره مې کار پیدا کړ، هغه هم لکه زه پټ یهودي و او بالاخره یې ما ته خپل راز څرګند کړ. روبرت د خبرو څخه حیران سو، ځکه چې هغه یهودیان نه خوښوي، خو له دې زوړ سړي څخه یې هېڅ بد کار نه دی لیدلی. نو خپل ځان یې کابو کړ، مسکی سو او ورو یې وویل اطمینان ولره زوړ سړیه،
ستا راز زما له زړه او کولې څخه به هېڅ وخت ونوځي. زاړه سړي بیا خبرې پیل کړې. ورو یې وویل زویه کله چې زه مړ سم نو غواړم ته دلته په دې ځای کې قبر وکیندې. هغه د خپل څنګ یوې پټې سیمې ته اشاره وکړه. بیا یې په نرمه ژبه وویل اوس کولی سې ولاړ سې زویه. روبرټ پاڅېدی، مخه یې ښه کړه او د خونې د دروازې خواته وخوځېدی. خو لا وتلی نه و چې زاړه سړي غږ پرې وکړ روبرټه. روبرټ ژر بېرته راوګرځېدی او ویې ویل څه خبره ده؟ بوډا یو څه مسکی سو. بیا په نرمۍ او پلټونکې لهجه سره وپوښتله انجیلا له تا سره څنګه ده؟ روبرټ وخندل او ویې ویل هغه له ما سره د یو غلام غوندې چلند کوي خو زه پرې هېڅ پاملرنه نه کوم. بوډا هم وخندل او ویې ویله ته باید د هر څه وزغمې، نه د هغې لپاره بلکې زما لپاره. روبرټ ځواب ورکړ غم مه کوه ښاغلی، اندېښنه مه کوه. بیا یې مخه ښه وکړه او ووتی. بل سهار لکه د تل په څېر روبرټ کار ته ولاړی او انجیلا هم لکه همیشه پر هغه امرونه کول دا وکړه او دا مه کوه. هغې ورته ویل چې یو دروند شی له یوه ځایه څخه بل ځای ته یوسي. روبرټ ورته ویل بخښنه غواړم دا ته یوسه. هغه ورته غوسه سوه. ویې ویل زما پلار ته دلته د دې لپاره راوستی یې چې هر څه ته پورته کړې. روبرټ بې له ویرې ځواب ورکړ ویل زه دا کار نه کوم. لاړه سه خپل پلار ته شکایت وکړه او ووایه چې ما له کاره وباسي. هغې چیغه کړه ویل ته یو احمق یې. بیا د غوسې په ډک حالت کې ودرېدله او غوښتل یې چې سپېړه ورکړي خو روبرټ یې لاس ونیوی. هغې بیا غوښتل چې بل لاس هم وکاروي خو هغه یې بل لاس هم ونیوی. روبرټ هغې ته نیغ وکتل، له قهر ډک نظر یې پرې وکړ. په غوسه سره یې ځان ته راکش کړه دومره نږدې چې د دواړو مخانو ترمنځ یوازې 100 سانتي متره واټن و. بیا یې ټېله کړه او انجیلا راپرېوتله. څو ورځې دواړه یو له بل سره هېڅ نه ویله تر هغه چې یو ورځ انجیلا غوښتل یو دروند شی پورته کړي خو بریالۍ نه سوه. څو ځله یې کوښښ وکړ خو راپرېوتله. بېرته پاڅېدله او هڅه یې وکړه. روبرټ چې دا صحنه ولیده ژر ورغی او ورسره مرسته وکړه. دا دروند فلزي شی و چې منځ یې تش و. دوې لویې پښې یې درلودلې. دواړو هغه یو ځای ته یووړ خو کله چې یې کښېښودی د انجیلا پښه یو ځای ولګېده او هغه مخکې وغورځېدله. سیده د روبرټ پر سینه باندې ولګېده. روبرټ ژر لاسونه پرې واچول، پر سینه یې ډډه ورکړه او ورسره ودرېدله. خو انجیلا سمدستي د هغه سینه ووهله او چیغه یې کړه زما څخه لرې سه احمقه، څنګه دا کار د خپل مالک سره کوې؟ ښکاري چې تا ځان هېر کړی دی، خپل مقام دې نه پایېږي. ته دلته یو خادم یې او باید تر خپلو حدودو وانه وړې. روبرټ یوه خبره هم ورته ونه کړه، چوپ پاته سو. هغه یې پرېښوده او ولاړی. بیا ناوخته کور ته راغی. د انجیلا دا عادت و چې د ماښام ډوډۍ به یې ورته چمتو کوله او د خوړو لپاره به یې ورته ایښودله. خو روبرټ هغه شپه ډوډۍ ته لاس هم ورنه وړی. بل سهار هم کار ته نه ولاړی. ماښام یې هم د پرون غونډې وکړله. بیا چې سهار سو بیا یې هم کار ته تګ پرېښودی. انجیلا حیرانه وه، نه پوهېده چې روبرټ ولې دومره بدل سوی دی. هغې تمه نه درلوده چې روبرټ به د هغې د چلند وروسته داسې عکس العمل وښیي. په حقیقت کې روبرټ ژور توهین احساس کړ. روبرټ خپل دا سلوک ته هره ورځ دوام ورکړ. نه به یې له چا سره خبرې کولې، نه به یې کار ته پاملرنه کوله، نه به یې کارخونې ته وخت ورکاوه، نه به یې د کاروبار غم کاوه. دا بدلون د ولیم د سترګو څخه پټ نه سو. ولیم ښه درک کوله چې روبرټ نور پخوانی نه دی. انجیلا د یکشنبې په ورځ لکه تل چې کلیسا ته تلله بیا هم ولاړله. د دې یکشنبې د درس موضوع د نورو خلکو سره ښه چلند او نرمه رویه وه. کله چې انجیلا له کلیسا راووتله نو زړه یې نارامه سو. د ضمیر اواز یې وواهه. هغې احساس وکړ چې روبرټ سره یې بد چلند کړی دی، توهین کړی یې دی او دا خبره یې زړه ته لوېدلې وه. نو انجیلا په ښه اراده وکړه چې باید د روبرټ څخه بخښنه وغواړي. خو یوه ستونزه وه، هغه نه پوهېده چې روبرټ به چیرې وي یا چې کله راځي او کله ځي. ځکه چې روبرټ اوس ناوخته کور ته راځي او سهار وختي ولاړ شي نو لیدنه یې ډېره سخته سوې وه. انجیلا پرېکړه وکړه چې دا شپه به بیداره پاته سي، انتظار به وباسي او کله چې هغه راسي نو بخښنه به ترې وغواړي. خو بیا زړه بېرته بدل سو او فکر یې وکړ چې که بخښنه وغواړي نو روبرټ به فکر وکړي چې زه کمزوری یم او دا به زما د غرور سره ټکر ولري. نو بېرته د پرېکړې څخه واوښتله او بخښنه یې پرېښودله. کله چې خپل کارونه خلاص کړل او کور ته راغله پلار یې ورته غږ وکړ. ویل ای لورې، زه پوهېږم چې تا له دې پردي سړي یعنې روبرټ سره بد چلند کړی دی، تا یې توهین کړی دی، عزت یې مات سوی دی. اوس پر تا لازمه ده چې بخښنه ترې وغواړې.
که دې دا کار ونه کړ نو زما قهر به در باندې راسي او ته پوهېږې چې زما قهر څه معنا لري. نو هغې خپل پلار ته وویل پلاره ته دا سړی دومره زیات خوښوې؟ پلار د خپلې لور وسترګو ته وکتل، یوه ژور رسا یې وویستله، ویل هو لورې دا سړی مې خوښ دی، هغه هم ډېر. پلار یې ساه وکښله او خپلې لور ته یې وویل ته لا ماشومه یې، ورځو لا ستا په ژوند لوبې نه دي کړې. دا ځوان دا روبرټ زه پکښې خپل ځان وینم، دا یو داسې سړی دی چې له ژونده سره جګړه کړې ده، تسلیم سوی نه دی، کمزوري نه پېژني. هغه ما را یادوي هغه وختونه چې زه هم د نړۍ د طوفانونو سره جنګېدم. دا نړۍ نه کمزوري خوښوي او نه هم غرور کوونکي. دا نړۍ د یو خطرناکې څپې په څېر ده، که موږ ورته لوړ ودرېږو غاړه مو پرې کوي او که ډېر ټیټ سو نو موږ وژني. باید د څپې په څېر حرکت وکړو، د هغې سره لوبه وکړو تر څو ځان مطلوب ساحل ته ورسوو. روبرټ یو ښه ځوان دی، غواړي د خپل ژوند بنیادونه په خپل لاس جوړ کړي. د هغه تر څنګ ودرېږه، مرسته ورسره وکړه. هغه له ما سره ډېر ورته والی لري خو ډېرو شیانو کې له ما سره فرق لري. زه خو لا نه پوهېږم چې ده څنګه څپې پر موږ واچولې، خو زه په دې ښه پوهېږم چې په دې زلمي کې یو ستر راز پروت دی. د هغه سره پاته سه، هغه تر هغو ایټالوي مغرورانو ډېر غوره دی چې ځانونه د تمدن خاوندان ګڼي. او زویه هېڅکله د هغه سپکاوی مه کوه، ځکه سړی چې چوپ سي نو معنا دا ده چې زړه یې خوږ سوی دی. کوښښ وکړه ته هېڅکله د هغه د درد سبب نه سې. د زاړه سړي خبرې پر انجیلا ډېر ژور اغېز وکړ، نو دا ځل یې رښتیا اراده وکړه چې د روبرټ څخه بخښنه وغواړي. شپه تر پایه ویښه پاته سوه، خو خوب پرې غالب سو او په ناسته ناسته ویده سوه. د سهار پر وخت کله چې روبرټ د خپل عادت سره سم له کوره وتی، انجیلا یې احساس وکړ. ژر راویښه سوه خو لا ورسېدلې نه وه. هغې ژر خپل کالي بدل کړه او ورپسې ووتله. خو روبرټ دومره مخکې تللی و چې نیول یې اسانه نه و. بالاخره یې هغه د ساحل پر غاړه پیدا کړ، چیرې چې روبرټ د یوې لویې تیږې پر سر ناست و. سترګې یې سمندر ته نیولې وې لکه د څه شي انتظار چې کوي. انجیلا کراره ودرېده، لاس یې د هغه پر اوږه کښېښودی او ویې ویل دلته دې پناه اخیستې ده ای پردیه؟ خو روبرټ ځواب ورنه کړ. هغې بیا وویل زه پوهېږم چې ته راباندې په قهر یې او په دې هم پوهېږم چې ته د نرم زړه خاوند یې، بخښنه کوې. پوهېږې دا کار ماته ډېر سخت دی، خو یو ځل دا فرصت درکوم، که دې استفاده ترې ونه کړه بیا به هېڅکله له تا سره خبرې ونه کړم او له کاره به دې وشړم. روبرټ لا هم چوپ و لکه چې خبرې تاثیر نه پرې کوي. انجیلا غوسه سوه او ویې ویل ته. خو مخکې له دې چې خبره بشپړه کړي روبرټ یې لاس پر خوله کښېښودی او ورو یې ورته ویل بیا هم غلطي کوې؟ بیا یې لاس پورته کړ. هغې وویل سبب دا و چې خو روبرټ ناڅاپه هغې ته لاس ور واچوه، له تیږې یې کښته کړله او د سمندر پر لور یې منډه کړه او وروسته یې په اوبو کې وغورځوله. په خپله خندېدی او هغه پرې په قهر سوه. بیا یې بېرته ولاړه کړه او د اوبو یې راویستله او پر ساحل یې کښېنوله او د هغې لاسونه یې ونیوله. خو انجیلا پر مخ ورته څپېړه ورکړه او روبرټ په قهر ورته وکتله. بیا یې ناڅاپه ځان خوشي کړ، ویې خندله او منډه یې کړه. انجیلا هم پسې منډه کړه، خو دا ځل په بل احساس سره، یو عجیب ګډوډ خو ژور احساس. روبرټ بیرته خپل کار ته ستون سو، خو دا ځل یې حال بل ډول و. هغه نه یوازې فعال سوی و بلکې د پخوا څخه څو چنده ډېر حوصلهمند و او د کار پر وړاندې یې یو نوی جذب څرګند کړ. انجیلا چې له هغه سره یې چلند پوره بدل کړی و، لکه له سره چې انسان پېژندلی وي. یو ورځ چې دواړه یو ځای ناست وه، روبرټ ته ناڅاپه د زړه خبره راغله لکه باد چې ناڅاپي پرده راپورته کړې وي او ویې ویل ته پوهېږې ما ولې ستاسو څخه د کار غوښتنه کړې وه؟ انجیلا ځواب ورکړ ځکه چې تا بل ځای کار پیدا نه کړ. روبرټ وخندل او ویې ویل په رښتیا دا خبره خو ما ستا د پلار څخه واورېدله، خو اصل خبره دا ده چې ستاسو کور لومړی ځای و چې ما د کار لپاره دروازه ورټکولې وه. انجیلا حیرانه سوه، ویې ویل ولې؟ څه شي دلته راوستلې؟ روبرټ لږ مسکی سو، بیا یې وویل ستا سترګو راوستلم. هماغه ورځ چې تا ولیدم ما احساس وکړ چې سترګې دې راباندې غږ کوي. هو ما ولیدل چې نفرت هم پکښې و، خو د زړه یوه ژوره نغمه مې هم واورېدله چې ویل یې راسه. انجیلا د تمسخر مسکا وکړه او ویې ویل نو زه به اوس د احساساتي نوم در باندې کښېږدم. روبرټ هم وخندل خو جدي سو او ویې ویل انتظار وکړه لا وخت ستا، دروغ به ښیم چې احساس څه شی وي.
انجیلا بیا پوښتنه وکړه، ویل ته ولې هر وخت سمندر ته ځې؟ روبرت د زړه له کومې ساه واخیسته او ویې ویل زما او سمندر ترمنځ یو پټ عشق دی، یو داسې تړاو چې نه ختمېدونکی دی. انجیلا ژوره ور ولوېده او ویې خندله، ویل بس ده احساساتي استاذه. هغه ورته ویل چوپ سه، ته نه احساسوې چې سمندر زما لومړی او وروستی عشق دی؟ دا سمندر و چې نږدې و ما ووژنې. هغې ورته ویل سره له دې هم ستا خوښ دی؟ هغه ځواب ورکړ هو، ځکه ما زده کړل چې څنګه یې کابو کړم. هغې وخندل او ویې ویل یعنې ته یو سمندري یې؟ هغه وویل پرېږده دا خبرې، ترې تېره سه. هغې بیا وویل زه غواړم پوه سم چې دا سمندر څنګه نږدې و چې تا ووژنې. هغه وویل دا خبرې په دې پورې اړه نه لري. هغې بیا وپوښتل نو بیا تا څنګه د هغه قابو کول زده کړل؟ هغه ځواب ورکړ کله چې زه د ده د اندازې برابر سوم نو ورسره مې مخامخ مقابله وکړه. زما استاد هغه چې لومړی ځل یې سمندر راوپېژندی په سمندر کې غرق سو، ځکه چې ده د خپل توان اندازه ښه ونه کړه. د فکر کاوه چې د هغه کښتۍ دومره قوي ده چې کولی شي د سمندر تل ته ولاړه سي، سره له دې چې دا کښتۍ یوازې د کب نیولو کوچنۍ بیړۍ وه. دې یو څو توپانونه زغملي وه، خو د دې دا معنا نه وه چې دا به هر توپان وزغمي. بیا یې یو دردناکه خو ساکته خندا وکړه او چوپ سو. انجیلا احساس وکړ چې د هغه په زړه کې یو درد پټ دی، نو چوپ سوه. بیا ورو ورو د هغه خواته ولاړه. په هماغه شېبه کې یوه ګاډۍ راغله تر څو سپین سوي وړۍ بندر ته یوسي. هلته یې پر کښتیو بار کړي. کله چې دوی دا کار پای ته ورساوه دوکان یې وتړي او بېرته کور ته ولاړله. انجیلا د ماښام ډوډۍ د تیارولو لپاره ولاړه او وروسته ټول سره کښېنستل تر څو د ولیم سره یو ځای ډوډۍ وخوري. کله چې دوی د ماښام ډوډۍ خوړلو لپاره میز ته کښېنستله نو ولیم د خپلې لور انجیلا څخه پوښتنه وکړه، ویل لورې ستا څه نظر دی د روبرت په اړه؟ زما په اند هغه یو ښه ځوان دی. انجیلا وخندل او ویې ویله پلار جانه ته خو پوښتنه هم کوې او ځواب هم پخپله ورکوې. ولیم وخندل او بیا یې وویل نو ته څه وایې روبرت څنګه انسان دی؟ هغې ځواب ورکړ ویل څوک روبرت؟ ولیم ویل هو ته خو ټوکې کوې. هغې په سپکه لهجه وویل که ستا مطلب دا روبرت وي نو زه وایم چې دی یو ښه بار وړونکی دی. پلار یې مسکی سو، بیا یې مخ روبرت ته واړوه او ویې پوښتل ته څه وایې روبرت ته؟ ستا نظر د انجیلا په اړه څه دی؟ روبرت لږ مسکی سو او ځواب یې ورکړ زه وایم چې هغه په کار کې ډېره ماهره ده، نه غواړم چې څوک یې پر ځای راولمه. پلار یې په خندا وویل تاسې دواړه ټوکې کوئ، څه نظر لرئ که واده وکړئ؟ دواړه ناڅاپه چوپ سول لکه چې برېښنا ووهل او هر یو ځان ناشنا واچاوه، خو د زړه له کومې هر یو سل ځله رضا و. انجیلا ظاهرا انکار وکړ، ویې ویل چې دا وخت ما د واده په اړه فکر نه دی کړی. خو روبرت ویل انجیلا خو په ما باک نه کوي که زه واده ورسره وکړم، یوه بله انجلۍ ده چې زه یې خوښومه، له هماغې سره به واده وکړم. انجیلا پرې سخته په غوسه سوه، داسې ورته وکتل لکه اور. پاڅېدله او د کوم شي لټه یې شروع کړه چې ویې وهي. ویې ویل دا بله څوک ته چې ته یې خوښوې؟ روبرت ورته مسکی سو او ویې ویل ټوکې کوم ای لیونۍ، هغه نجلۍ چې زه یې خوښوم همدا انجیلا ده. انجیلا هغه شی چې په لاس کې یې نیولی و ښکته کړ، کښېنستله او غوسه یې ارامه سوه. بیا یې کرار وویل که له بلې سره دې واده وکړ وژنم دې او له وینې څخه دې هر سهار جوس جوړومه او وبه یې څښمه. بوډا وخندل او ویې ویل اوس پوه سوم چې ولې دې تر اوسه واده نه کاوه. بیا یې وخندل او ویې ویل نو د واده نیټه کله ټاکو؟ په هغه کلیسا کې چې انجیلا به پکښې تل لمونځ کاوه د روبرت او انجیلا واده وسو. ولیم ډېر زیات خوشحال و. وروسته د نکاح څخه انجیلا د خپل پلار سره یوازې سوله. هغه ورته څو مهمې مشورې ورکړې او بیا یې ورڅخه وغوښتل چې روبرت راولېږي. کله چې روبرت راغی نو ولیم هم هماغه پندونه بیا تکرار کړله چې مخکې یې ورته ویلي وه او یو ځل بیا یې خپل وصیت وریاد کړ. وروسته روبرت او انجیلا خپلې خونې ته ولاړل، یوه داسې پاکه منظمه او ساده خونه چې د منځني حالت لرونکې کورنۍ د منځنیو پیړیو له ژوند سره برابره وه. د سهار وخت سوی و او د څاښت له مهال سره نږدې و چې انجیلا راویښه سوله. بیا یې روبرت راویښ کړ. روبرت ورته مسکی سو، ویې ویل نن تر ټولو ښایسته ورځ ده ځکه چې زه له خوبه ویښېږم او ستا څهره مې مخې ته وي. زه له تا سره ډېره مینه لرم. انجیلا ورته مسکی سوله او ویې ویل زه هم له تا سره مینه لرم. انجیلا د نارې د تیارولو لپاره پاڅېدله او بیا د خپل پلار د ویښولو لپاره خونې ته ورغله. خو پلار یې هلته نه و. هغه د کور هره برخه ګوري خو پلار یې پیدا نه کړ. نو روبرت یې غږ وکړ او ورته یې وویل
زما پلار په ټول کور کې نسته. روبرټ ژر پورته سو او د انجلا سره د پلټنې لپاره یې هڅې پیل کړې. یو څه وخت یې په غوسو کې پلټنه وکړه او انجلا ته یې وویل زه فکر کوم چې د هغه ځای مې پیدا کړی دی. انجلا ورته وویل نو ولاړ سه وګوره چې هغه هلته دی او که نه. روبرټ پر خپل آس سپور سو. انجلا هم ورسره سپره سوه او دواړه کارخونې ته ولاړه. هلته یې پلار پیدا کړ. روبرټ وویل ما نه درته ویل چې همدلته به وي. انجلا ورته وویل تا خو موږ ډېر وارخطا کړو پلاره. پلار یې وویل ما نه غوښتل چې کارخونه بنده سي او هم مې غوښتل چې تاسو په ارامه پاته سئ. انجلا ورته وویل نو اوس چې موږ راغلي یو راځه چې کور ته ولاړ سو. خو ولیم وخندل او ویې ویل نه نن به دلته پاته سمه تاسو هم دلته پاته سئ. انجلا ورته وویل پلاره زه نه غواړم ته خپل ځان ستړی کړې. پلار یې په شوخۍ سره وویل داسې ښکاري چې تا خپل پلار هېر کړی دی. ته فکر کوې چې زه زوړ یم؟ زه چې له دې خاوند څخه هم ځوان یم. وګوره. نو ولاړ سو یو دروند شی پورته کړ خو له هغه سره یو ځای راپرېوتی. روبرټ او انجلا ولیم بیرته کور ته راوستی او دواړه د بستر تر څنګ کښېنستله څو پاملرنه یې وکړي. ولیم ناڅاپه د یخنۍ احساس وکړ. بدن یې لړزېدل شروع سول او بیا یې د تندي خولې بهېدل پیل سوه. روبرټ ژر له کوره ووتی او ډاکټر یې راوستی. ډاکټر معاینه وکړه یوه نسخه یې ورکړه او روبرټ هم سملاسي دوا راوړه او ور یې کړله. روبرټ چې انجلا یې پر مځکه ناسته او د پلار تر څنګ ولیدله نو ورته یې وویل انجلا ته ولې دلته پر مځکه ناسته یې؟ راځه دا ستړی بدن دې مه ځوروه. راځه لږ ارام وکړه. خو انجلا ورته په نرمۍ سره وویل نه زه دلته خوشحاله یم. زه نسم تللی تر هغه چې پلار مې ښه نسي. ما ته همدومره کافي ده چې د هغه په خوا کې یم. روبرټ مسکی سو او د انجلا د وفادارۍ او مینې له کبله یې زړه لا نور هم پرې وبایلي. ولیم 2 ورځې په همداسې حالت کې تېرې کړلې او انجلا به ورځ او شپه د هغه تر څنګ ناسته وه. روبرټ په هر سهار کارځای ته تللی تر څو د تاجرانو لپاره وړۍ بار کړي. د بارولو پر مهال د هغه او یو تاجر ترمنځ شخړه پېښه سوله. نور خلک هم ورګډ سوه تر څو موضوع حل کړي. په دوی کې یو ایټالوی سړی هم و چې اصلا فرانسوی و. هغه روبرټ ته وړاندیز وکړ چې راځئ معامله به یوازې زموږ ترمنځ وي. روبرټ ورته وویل پرېږده چې لږ فکر وکړم. کله چې روبرټ کور ته راستون سو انجلا هم د خپل پلار تر څنګ ناسته ولیدله او له سترګو یې اوښکې روانې وې. دا صحنه روبرټ ته ډېره دردناکه وه. نو ویې ویل څه در باندې سوي دي؟ انجلا وویل زما پلار څو ورځې کېږي همداسې پروت دی. هغه نه ښه کېږي. زه ډېره اندېښمنه یم. روبرټ ورته وویل اندېښنه مه کوه. زه نه غواړم چې ستا په سترګو کې اوښکې ووینم. انجلا ورته وویل روبرټ ته نه پوهېږې زما پلار زما لپاره څه ارزښت لري. زما پلار هم پلار دی هم مور. هغه هم زما ورور دی او هم خور او هم ملګری. زما پلار زما ژوند دی روبرټ. زه نسم کولی د هغه پرته ژوند وکړم. روبرټ وویل د هغه لپاره دعا وکړه. انجلا دعا وکړه او رب به دې دعا واوري او شفا به ورکړي. انجلا ورته وویل زه تل ورته دعا کوم روبرټ ته. روبرټ هڅه وکړه چې انجلا ارامه کړي نو هغه یې په غېږ کې ونیوله او دواړه په مځکه کښېنستله. روبرټ ته داسې احساس وسو چې انجلا په غېږه کې ویده سوه نو کوښښ یې ونه کړ چې وخوځېږي ځکه پوهېدی چې هغې ته خوب نه ورځي. وروسته یې احساس کړ چې ولیم خپلې لور ته غږ کوي. روبرټ غوښتل چې هغه ته پاملرنه وکړي مخکې له دې چې انجلا راویښه سي. خو انجلا راویښه سوله ووېرېده او ویې ویل ها پلاره. ولیم وویل زه اوبه غواړم. نو هغې اوبه ورکړلې درمل یې هم ورکړله او بیرته ویده سو. روبرټ د ولیم د تخت تر څنګ د دیوال سره تکیه سو او انجلا بیا د هغه په غېږ کې ویده سوه. سهار سو او همداسې دواړه ناست وه. انجلا هم هغه مهال راویښه سوه. کله چې روبرټ ویښ سو نو روبرټ کار ته ولاړی. لږ وخت وروسته روبرټ ولیم ولیدی چې ولاړ دی او خاندي. روبرټ حیران سو. ویې ویل صاحبه ته بیا له بستره ولې راپورته سوې؟ هغه ورته ویل داسې احساس کوم چې 20 کاله مې د عمر څخه کم سوي دي. ولیم ډېر چسپ معلومېدی. انجلا هم شاته راغله اندېښمنه وه او همداسې یې ټوله ورځ په اندېښنه تېره کړه ځکه نه پوهېده چې څه پېښ سوي دي. خو کله چې ورځ پای ته ورسېدله کور ته ولاړله. انجلا د خپل پلار لپاره تر ټولو خوندور خواړه چمتو کړه. هغه خواړه چې پلار یې خوښوله او دوی ټول یو ځای ماښامنۍ وکړله. د انجلا اندېښنه ورو ورو له منځه ولاړه. وروسته دوی یعنې روبرټ او انجلا خپلې خونې ته ولاړله او ولیم هم خپلې کوټې ته ولاړی او په کور کې چوپتیا خپره سوه.
د عادت د مخې انجلا سهار وختي راپاڅېده، خپل میړی راویښ کړ او د خپل پلار خونې ته ولاړه تر څو هغه راویښ کړي. هغې لکه پخوا غږ وکړ، پلاره پاڅه، او سمدستي ولاړله. خو بېرته راستنه سوه او بیا یې غږ وکړ، خو هېڅ ځواب یې وانه ورېدی. انجلا د خپل پلار د بستر خواته راغله او ویې ویل، پلاره پاڅه. خو هېڅ غبرګون نه و، بدن یې بې حرکته و. انجلا ویرې واخیسته، نو په ژړا یې روبیرت ته غږ وکړ، روبیرته، زما پلار زما غږ ته ځواب نه وایي. روبیرت ورته ویل، ښکاري چې لږ ژور خوب وړی وي. خو انجلا ورته ویل، زه خو له ډېر وخت راهیسې غږ کوم. روبیرت د ولیم بدن ته لاس وروړ چې بدن یې یخ و، نو پوه سو چې هغه وفات سوی و. په دې کې هیڅ شک نه و چې دا پیښه پر انجلا باندې ډېره درنه ولګېده او پر روبیرت هم، ځکه چې ولیم د هغه لپاره هم د پلار حیثیت درلودی. خو روبیرت وتوانېدی چې د انجلا غم تسکین کړي او هغې ته د پلار د مرګ صبر ورکړي. له بله پلوه هغه پیښه چې د روبیرت او د یو تاجر ترمنځ پیښه سوې وه لا هم د هغه په ذهن کې ګرځېدله، نو یې پرېکړه وکړه چې په خپل تجارت کې بدلونونه راولي. هغه انجلا ته یو شمېر وړاندیزونه وکړه چې هغې ته یې انرژي ورکړه او بېرته کار ته چمتو سوه. روبیرت هغې ته وړاندیز وکړ چې کارځای پراخ کړي، څو نور آلات هم تولید کړي. انجلا دغه وړاندیز خوښ کړ او دوی پیل وکړ چې نوې نجونې د کار لپاره راوبولي. انجلا خپله د دوی څارنه کوله. له بلې خوا انجلا حامله سوه او د حمل نښې پر هغې څرګندې وې. کله چې روبیرت یو ورځ په قهوهخانه کې ناست و، نو ناڅاپه هغه فرانسوی سړی راغی او د هغه مخې ته کښېنستی. خدمتګار ته یې وویل چې دواړو ته څښاک راوړي او زیاته کړه چې حساب به زه ورکومه. روبیرت ورته د حیرانتیا په سترګو وکتل، داسې چې غوښتل یې ورته ووایي ته څه کوې. فرانسوی چې نوم یې الیکس و خبرې وکړې او ویې ویل، ای ملګری، آیا تا زما د وړاندیز په اړه فکر کړی دی؟ روبیرت ورته ویل، کوم وړاندیز ته اشاره کوې؟ فرانسوي وویل، هغه وړاندیز چې یوازې له ما سره معامله وکړې. زه ګورم چې تا د وړي تولید پراخ کړی دی او رښتیا هم ستا تولید د نورو په پرتله ډېر ښه دی. زه غواړم چې د ترکانو بازار ستا له وړي سره ونیسم. روبیرت ژور نظر ورته وکړ او ویې ویل، ته د کوم بازار خبره کوې؟ فرانسوي ورو وویل، دا یو راز دی، زما او ستا ترمنځ دی، هېڅ چاته مه وایه، زه خپلې وړۍ په ترکانو پلورم. روبیرت لږ شېبه چوپ سو، بیا یې ورته ویل، ستا نظر د بل وړاندیز په اړه څه دی؟ فرانسوي ورته ویل، وایه وروره. روبیرت ورته ویل، راځه چې شریکان سو. فرانسوي پوښتنه وکړه، څنګه؟ روبیرت ورته ویل، زه به له ټولو نورو سوداګرو سره اړیکې پرې کړم او زما مال به یوازې زموږ دواړو ملکیت وي. فرانسوي بیا وپوښتل، څنګه؟ روبیرت ورته ویل، زه به جوړونه کوم، ته به یې انتقالوې او خرڅوې، بیا به دواړه ګټه نیم په نیمه ویشو. تاجر وخندل او ورته ویل، ته ډېر زیات ځیرک یې، ګټه نیم په نیمه ویشل زما لپاره تاوان دی. زه له تا څخه یوه ټوټه اخلم او 80 پیسده ګټه پرې کوم، خو ته غواړې چې یوازې 45 ګټه وکړم. زه دا وړاندیز نه منم. روبیرت ورته ویل، همدا زما شرط دی، که غواړې زما سره معامله وکړې نو د ټوټې قیمت به 2 برابره واخلم. فرانسوي وویل، ته مې تر خوږ لاس نیسې، دا به زما ګټه 80 پیسده ته راکمه کړې. روبیرت ورته ویل، دا زما ستونزه نه ده. الیکس وویل، د ټوټې بیه خو لا له مخکې څخه لوړه ده او مه هېروه چې سمندري غله هم خپله برخه اخلي او کېدای شي چې زه ټول مال د هغوی له امله وبایلم. روبیرت ورته ویل، دا زما کار نه دی. الیکس بیا وویل، هیله کوم ما مه بربادوه، زه ستا مال د نورو مالونو سره ګډوم او بیا په همدې بیه پلورم، ځکه ستا مال بیخي لوړ کیفیت لري او ترکانو ته به دا قیمت یوازې هغه وخت قبول وي که ستا مال همداسې ښه وي. دا هماغه ځانګړنه ده چې ته پرې د نورو څخه ښه یې، ته اوس ما غرڅوې. روبیرت ورته ویل، خبره خلاصه سوه، څښاک یوازې وڅښه. بیا ولاړ سو او ولاړی. بیا خپل آس ته پورته سو او د تاجر سره د خبرو په اړه یې سوچ کاوه. دی نه پوهېدی چې تجار د ده له صنایعو څخه دومره ډېره ګټه اخلي. کله چې کارځای ته ورسېدی نو بې له دې چې د خپلې مېرمنې سره سلام وکړي همداسې کښېنستی او فکر یې کاوه. انجلا ورغله او ورته یې وویل، زما ګرانه څنګه یې؟ روبیرت هیڅ ځواب ورنه کړ، ځکه چې په ژورو فکرونو کې ډوب و. هغه نه پوهېدی چې هغه ټوټه یعنې مصنوعات چې دی یې په 2 سکو خرڅوي، تجار یې بیا په 10 سکو پلوري، نو د ده ګټه یوازې 1 سکه ده. له همدې امله یې پرېکړه وکړه چې یو لوی کاروبار پیل کړي. همدلته یې مخ خپلې مېرمنې ته واړوه او ویې لیدل چې انجلا د درد احساس کوي.
داسې لکه چې د ماشوم د زیږون شیبې وي نو ژر ژر روان سو او د قابلې د راوستلو لپاره ولاړی. ماشوم وزېږېدی، بیا انجلا نږدې کور ته یوړله. بله ورځ چې کله روبرټ د خپلې مېرمنې تر څنګ و او خپل کوچنی زوی یې په غېږ کې نیولی و چې انجلا یې نوم ولیم ټاکلی و. نو کله چې روبرټ د خپلې کوټې څخه راووتی او ماشوم یې په غېږ کې و، د بوډا د کوټې سره د تېرېدو پر مهال د ماشوم کمبل لاندې ولوېدله. کله چې روبرټ د کمبل راخیستو لپاره ټیټ سو، نو سترګو ته یې هماغه ځای ورغلی چې بوډا مخکې ورته ویلي وه کله چې زه وفات سم نو دلته کیندنه وکړه. روبرټ بیرته خپلې مېرمنې ته راغی، خبره یې کړه او غوښتل چې د کیندنې پر مهال انجلا هم ورسره موجوده وي. روبرټ په کیندلو پیل وکړ. کله چې ځای وکیندی نو هلته یې یوه لویه کڅوړه پیدا کړه چې دننه یې ځینې کاغذونه وه. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، د قربانۍ او د ایثار په جذبه بیا پس سپین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو.